السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ د هولسیل چې کومه کرایټیریا ده د یو ای او د سعودي عربیا چې کوم مارکیټ دی د هغې دپاره وایو. خو د دې مارکیټ صرف مین مسله دا ده چې تاسو ته پته ده چې دلته ډېر ټولز کار نه کوي، نو موږ دلته ایګرو ټولز چې کوم دی هغه یوز کوو او څه ایکسټینشنز دي هغه یوز کوو او څه لږ ډېر ټریکس دي هغه یوز کوو. خو دا به زه تاسو ته هله وکړم چې کله موږ د یو ای دپاره پراډکټ ګورو، مطلب د پرایویټ لیبل لپاره به څنګه ګورو، د ډراپ شپینګ لپاره به څنګه ګورو، د هولسیل لپاره به څنګه ګورو. په دې به سره زه یو څو ویډیوز ریکارډ کړم، نو دا به موږ په هغه کې وکړو. عباس چې کوم مشهور ټولز دي هیلیم 10 دی، جنګل سکاوټ، د کیپر، دا هلته په هغه مارکیټ کې کار نه کوي. دلته صرف دا لږه مسله ده. بل هولسیل چې کوم دی هغه تاسو سٹارټ کولی شئ، هولسیل نه پرایویټ لیبل په دې مارکیټ کې ښه دی. هولسیل دلته دومره را روان وخت کې به بیا هولسیل ښه شي دلته، خو تاسو به کوشش کوئ دلته ټولز مسله د نور پراډکټ ښه میلاویږي، تاسو خرڅولی هم شئ، خو مینولي به تاسو په پراډکټ پسې ګرځئ. نو دغه کرایټیریا موږ سټارټ کوو. کرایټیریا خو تاسو ته د پرایس پته ده، هغه دغه شان ته ده په ټولو کې، خو بیا په دې کې د سرچ والیوم او د دې ډېر لږ ډفرنس ده. سرچ والیوم به تاسو ګورئ چې 6 زره 7 زره 8 زره یا د دې نه سیوای چې دومره خلک پراډکټ ګوري، او چې کوم ټاپ سیلر دي مطلب دا د لس چې کوم په ټاپ سیلر دي چې د هغو د $8,000 نه $10,000 $12,000 دومره سیل کوي، دومره خرڅ کوي، ځکه چې ډېر نه کم شي نو بیا تاسو ته دومره پرافټ نشي کېدی. او دغه شانته ریویوز چې کوم دي د ټاپ 10 سیلر، نو هغه په دې کې دلته دا مارکیټ ټولو کې د ریویوز دومره سیوا نه، نو تاسو 150 1.5 سل 200 500 داسې ریویوز ته کتلی شئ، که د دې نه سیوا هم تاسو ته میلاویږي ښه خبره ده. او دغه شانته چې کوم سیلز دی نو سیلز به کم از کم تاسو ګورئ چې سیلز ډېر کم نه وي. دلته ما کې لیکلی د 500، خو تاسو به د لیکئ چې کم از کم ډېر کم نه وي. صحیح ده، 500 نه د 1000 پورې ما لیکلی په کم از کم چې تاسو ته د دې نه ښه میلاویدی شي، دې نه سیوا میلاویدی شي. دا د منتلي سیل خبره کوي. نو چې کله 10 کسان خرڅوي او هغه کې ته دا تقسیم کړي او بیا د ورځې راوباسي خپل حساب، نو چې کم از کم ستا د ورځې 2 آیټمې خرڅېږي چې هغه کې بیا ستا ګټه وي. چې 1 2 3 آیټمې خرڅېږي په هولسیل کې هغه نه ده ښه، چې ستاسو کم از کم 10 اډرې راځي، 15 اډرې راځي، چې کم از کم دومره وي چې په هغه کې تاسو ته څه نه څه ګټه خو بیا پاتې کېږي. دغه شانته امازون از ا سیلري، نو تاسو به په دې کې ګورئ چې امازون پکې نه راغلی بار بار. دا شانته دا چې کوم جنرال کرایټیریا دغه خبره ده. بیا دا شان چې برانډ نه راغلی او ګوګل ټرند هم تاسو ته پته ده. او دا شانته چې سیزنل دا مې ته ایکسپلین کړي. خو د ریټنګ چې کوم دی دا مارکیټ کم دی، نو تاسو د 3.8 نه والا د 4 پلس او 4 کې چې د میلاویږي ډېره ښه خبره ده. او بیا ویټ دی دغه شانته چې ویټ کې هم تاسو ته په دغه کې میلاویدی شي. او دغه شانته کیټګریز دي، کیټګریز به بیا نور هم خیر مخکې موږ ایکسپلین کړو چې کوم ښه کیټګریز دي او موږ ته کوم کې چانس ډېري چې اپروول یې اساني او موږ ته پکې پروفیټ هم سیوا کېدی شي، پراډکټ هم پکې موږ ته ښه میلاویږي. او د دې ریټ نه لاندې چې کوم دا بورډ کړي دي ما، نو دې ته تاسو کتلی شئ چې دا پراډکټ موږ ایوایډ کوو. صحیح ده، مطلب دا پراډکټ کوشش کوو چې موږ خرڅ نه کوو، نه ګورو. او دغه شانته چې تاسو ته کوم دی د اف بي ایس سیلر چې کوم دی، تاسو به ګورئ چې اف بي ایس سیلر په هغه کې دومره سیوا نه چې بیا تاسو ته د هغې کې پرایس کمېدو مسله یو بیا تاسو ته دومره پروفیټ نه کېږي. او بي ایس آر چې کوم دی په دې مارکیټ کې دومره نه دی. تاسو 200 بي ایس آر هم کتلی شئ، 500 بي ایس آر هم کتلی شئ، 1000 هم کتلی شئ، ځکه چې دا مارکیټ کم دی، 1% هم کم دی. نو تاسو په کار ده چې تاسو دې چیزونو ته ګورئ او دا صحیح نوټ کړئ ځان سره. او بیا دغه شانته پروفیټ مارجن چې کوم دی، او ما تاسو ته د سپانسرډ برانډ خبره کړې وه، هغې نه به تاسو ځان ساتئ. موږ به هغه برانډ ګورو چې هغه ارګینک زموږ سره په سرچ کې راځي. ارګینک سرچ څه ته وایي هغه زه بیا تاسو ته ویم. نو دا یو کرایټیریا شوه تاسو د هولسیل لپاره. تاسو ته ما د ټول بزنس چې کوم مارکیټ پلیسز دي د هغې دپاره وویله. نو تاسو به بیا موږ به وګورو چې موږ د برانډ لپاره څنګه سرچ کوو، څنګه برانډ معلومو، د برانډ پراډکټ موږ څنګه معلومو، موږ جنریک برانډ څنګه معلومو. نو موږ به دې ته وګورو، په دې چیزونو باندې به بیا ځان پوه کړو چې کله موږ د دې د پراډکټ هنټینګ خبره کوو. خو دا یو کرایټیریا ده، تاسو چې پراډکټ ګورئ په دې کې به وګورئ. بیا انشاءالله موږ چې د دې نه نیکسټ چې کوم ټاپکس کوو، نو موږ به دا ګورو چې موږ به یو لیست څنګه کریټ کوو، د کم بزنس ماډل لپاره به څنګه لیست کریټ کوو، موږ به اف بي ام څنګه کریټ کوو، اف بي اے به څنګه کوو، او په کم مارکیټ کې به څنګه کوو چې څومره کنسپټ دی دې لپاره. دا پاکستان نه موږ څنګه کوو، یا موږ په یو ای کې ناست یو، یا موږ په یو ایس کې ناست یو، یا موږ په یو کې ناست یو، موږ دا څنګه کوو. نو مختلف اکاونټس باندې به زه تاسو ته دا وکړم چې تاسو ته دا کلیر شي چې تاسو بیا په هر ځای کې چې تاسو ته په هغه کې مسله نه راځي. نو موږ به یو په ډیشبورډ باندې کار کوو چې کوم د امازون سیلز سنټرل چې موږ اکاونټ جوړ کوو، په هغه کې مختلف اپشنز دي، هغه به موږ څنګه یوز کوو.
بیا د هغې نه علاوه چې کوم ټاپکس دي زمونږ دا پیډ ټولز دی هیلیم 10 دی جنګل سکاوټ دی کیپا ده تاسو اکثر میسج کوئ چې یاره په دې باندې تاسو کار سټارټ کړئ نو کوشش کوئ چې دا ټاپک زموږ وشي تاسو سره بیسک آیډیا راشي څه نه څه کنسپټ تاسو کلیر شي نو بیا به دغه مخکې چې کوم کار دی په دغه باندې به کار کوو نو بس انشاءالله چې موږ کوشش کوو چې پوره کنټینټ تاسو شیر شي زر تاسو سره شیر شي او تاسو کومې مسلې دي هغه موږ حل کوو کوشش وکړو چې هغه حل کوو او نور چې کوم انشاءالله نیکسټ ټاپکس دی هغه بیا وایو تاسو په دې کې چې کوم سوالونه هغه کوئ زه به کوشش کوم چې د هغې جواب درکړم